نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ممتاز شاګرد ته چې په لوړو نمرو کامیابه شوی وي، هر وخت د هرې ادارې اصول داسې وي چې دغسې شاګردانو یا شاګرد ته یو څه امتیازات ورکول کېږي. فرضاً زموږ په خپله دغه جامعه او مدرسه کې د ټولې مدرسې اول نمره چې راوځي، نو تر نورو شاګردانو موږ هغه نازوو، په انعام کې زیاتوب ورکوو. که نورو اول نمرګانو د دوهمې او د درېمې سویې شاګردانو ته یو قلم یوه کتابچه ورکوو، د ټولې مدرسې عمومي اول نمره ته نو یو دسمالو پیسې و یا بل قیمتي شی چې زموږ د ادارې مشوره سي، هغه هم بلابد ورکو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې خو موږ فرق نه کوو، اما د رسول علیه السلام له طرفه ځینو ممتازو صحابه کرامو ته چې موږ او تاسو په پوسو د دې لپاره دا خبره کوم. ممتازو صحابه کرامو ته رسول علیه السلام د انعام په شکل باندې دعاوې کړې دي. هسې خو قانون دا دی چې ټولو صحابه کرامو په باره کې الله رب العزت اعلان وکړي او قانون سو او انسانیت و بشریت ور باندې خبر سو چې الله د دوی څخه راضي او دوی د الله څخه راضي. خو ځینې صحابه کرام داسې دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم له طرفه د خولې مبارکې څخه هغوی ته دعا راوتلې ده. یو د هغو څخه عبدالله بن عباس رضی الله عنه دی. لکه تېره چهارشنبه چې بیان یو ورباندې وسو، عبدالله بن عباس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زوی او ورته ویل سوي دي حبر الامه، د ټوله امت پوهان دی، علامه دی، ډېر پوه انسان دی. هغه څه چې الله رب العزت ده ته ور زده کړله نورو ته نه ور زده سوي، نو د ده مبارک یو څه خبرې لا خوند راکوي چې ویې کو او تاسو یې واورئ. په ژوند کې هم انشاء الله تعالی په ګټه زموږ او ستاسو تمامیږي. یو حدیث شریف کې راځي، حضرت عکرمه رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ما ته وویله، د دغه صحابي خبره درته کوم چې تېره چهارشنبه مې یو بیان ورباندې کړی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي رسول علیه السلام زه ځان ته نږدې کړلمه، ضمني رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قال، داسې ځان ته کش کړلمه، وینیولمه او په غېږ کې یې ټینګ کړلمه، یو څه یې ځان ته نږدې کړلمه. بیا یې وویله اللهم علمه الحکمه، ربه ده ته د پوهۍ ټولې خبرې ور زده کړه. دا موضوع بېله موضوع ده، بله موضوع ده چې زه شروع کړم چې الله رب العزت د یو چا د سینې څخه، الله رب العزت د یو چا د دعا په برکت د بل چا سینې ته فیوزات و حکمت و د علم و د پوهۍ خبرې انتقالوي، دا امکان لري او دا سوي دي. دا اوس دستي درته وایم. په یو بل روایت کې راځي، یعنی په بل حدیث شریف کې راځي، رسول علیه السلام په باره کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي، او یا حضرت اکرمه رضی الله عنه فرمایي ووضع یده علی صدره، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک د حضرت عبدالله ابن عباس پر سینه مبارکه ورکښېښوي. فوجد الغلام بردها فی ظهره، د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس یخوالی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما محسوس کړي
چې دا یخوالی یې زما په سینه کې رالی او د شاله طرفه څخه یخوالی ووتی. ثم قال ورسته رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایله اللهم احشو جوفه حکما وعلما. رب العزت دغه هلک درته مې ویله چې ډېر کشر و، خدای پاک دغه هلک سینه او د سینې شاوخوا ټوله د پوهۍ او د علم څخه ورډکه کړه. دعا یې ورته وکړه. یو څه کسان هر وخت سوال کوي وای دا څنګه امکان لري چې د مرشد او د پیر د سینې څخه دی د علوم د برکات را انتقال سی بلې سینې ته؟ څنګه امکان لري چې د یو مرشد د یو استاد د سینې څخه دی د دماغ او د فکر څخه دی د شاګرد و سینې و دماغ و فکر ته د استاد یا د مرشد یا د پیر علوم برکات انتقال سی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما پر سینه باندې شول کېږي او د لاس تاثیر حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما پوهیږي چې دا تاثیر د لاس رالی، د لاس یخوالی ما محسوس کوي. او بیا وروسته دعا کوي چې رب العزت د دغه کشنی هلک د دغه غلام د دې هلک د دې ځوان سینه د پوهې او د علم څخه ورډکه کړه. حضرت مولانا محمد اشرف علي تهانوي رحمه الله تعالی پر دې موضوع ډیر بحث کړی دی. وای امکان لري کېدلی سي چې د یو پیر د سینې څخه ځینې شیان د مرید سینې ته انتقال سي په څو شکلو باندې. لاس پر سینه د یو چا وکښېږي دعا وکړي لکه رسول علیه الصلاة والسلام چې دعا وکړه. مرشد راولاړېږي خپل سینې ته یا خپل غیږې ته خپل شاګرد یا خپل مرید راکشي او پر سینه یې مشلي او بیا د رب العزت په اذن او اجازه باندې دعا کوي چې خدای پاک زما د سینې څخه دا شان د تورې انتقال کا او د الله په حکم په اجازه باندې دا شان ټول امکان هم لري او شونی هم دی او سوي هم دی. نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه. موږ هم د خپل علماو څخه دعا غواړو او زموږ د بزرګانو په باره کې راځي چې کله کله به د نورو پیرانو مرشدانو اولیاء او مریدین یا مریدان رالل د بل پیر مجلس ته او بیا به ورته ویل چې د زما پر سینه باندې هم لاس راتېر کړه ځکه چې ستا لاس د برکت دی، دا برکت زما سینې ته هم راسي او الله رب العزت را انتقال کړي. که دغه کار د رسول علیه الصلاة والسلام معجزه وي او د رسول معجزه ده، خو د نورو انسانانو په باره کې بیا کرامت دی، د شو خلکو په باره کې بیا کرامت دی. یو ولی په خپل کرامت چې د الله په اجازه دی کولای شي چې خپل هر څه د مرید و سینې ته ور انتقال کړي او دا هر څه چې قدرمنو موږ وایو باذن الله بامر الله، هر کار د الله په امر، هر کار د الله رب العزت په اجازه کیږي. عیسی علیه السلام مړي راژوندي کول او کیا د خپل مولایانو صاحبان څخه به خبرې اوریدلې او پیس او مرزاده لاندې انسانان یې سموله مرزاده لاندې به عیسی علیه السلام به سمول. قران کریم راوالوي هل تعالی رب العزت ورته فرمایي چې تا د الله په اجازه دا کار کوي، د الله په اذن یې کوي، د الله په امر یې کوي. او سم اولیاء چې کله کرامت د دوی په لاس باندې ښکاره کیږي د الله په اذن او په اجازه ښکاره کیږي او دا کار امکان لري او ډېر کرامتونه سته. ما یې قصې درته کړې دي. یوه قصه به د دې کرامت دپاره لنډه وکړمه. یو عالم ته راځي یو څوک میلمانه راځي، میلمانه چې راځي نو هغه عالم و ولي حیرانېږي چې دا وخت بندوبست ده باید د څه شي وکړمه. کور و څنګ ته یې نانوای دی، هغه راځي دستي د عالم و د دې پیر د دې مرشد د دې ښه سړي د میلمنو اکرام او عزت کوي. عزت او اکرام چې وسو د عالم و مرشد و ولي خوشحاله سو. بیا ورته وویله چې زه ستا کم خدمت وکړم د نانوایو د همسایه ته وایي او ورته وایي ته ما په خپل رنګ که. بیا ورته وایي دا پر تا درنیږي دا کار، بل خدمت راته وایي یا ته ما په خپل رنګ که، په خپل شکل مې واړوه. بیا ورته وایي چې یا دا درنیږي دا کار پر تا وایي یا په خپل شکل مې واړوه. هغه عالم ځي کوټې ته، دی هم ورسره ځي. یو ګوړی بعد چې راوځي دواړه په یوه رنګ دي، او دا قصه زه نه کومه، دا قصه د دیوبند علماو څخه ډېر لوی عالم په خپل یو کتاب او تفسیر کې لیکلې ده.
دواړه په یو رنګ دي، فرق یې څوک نشي کولای. فرق یې دومره و چې هغه اصلي پیر دا په هوش کې و، بېهوشه رقم نه و. هغه بل نانوای په خپل اختیار کې نه و. یو څو ورځې بعد نانوای وفات شو او عالم هم وفات شو او ولی هم وفات شو. د الله په اذن سره الله رب العزت یو چاته اختیار ورکړي. الله رب العزت د یو چا په لاس باندې یو کرامت ښکاره کړي. دا امکانات شته او دا زموږ او ستاسو د تصوف او د طریقت په طریقه کې شته او نقشبندیه طریقه کې شته چې کتابونه یې وګورئ. د نور خلکو خبرې پر غوږ مه نیسئ، ځکه چې هغه خلک د دې لارې لارویان نه دي. دغه حاجي صاحب د کاروبار کې د موټر په هره پرزه پوهېږي. زه چې د دې لارې لاروی نه یم، زه د لوکسل پرزه د ویس په پرزه باندې ورکوم. ته چې بزاز یې ټوکر، زه خو د ستا د لارې د بزازانو د قطار څخه یو څوک نه یم. تا ته سم ټوکر او خراب ټوکر معلومیږي. کېدای شي ما د 1200 افغانو ټوکر په 200 رانیولې، د 200 د په 1000 رانیولې، خو تا بیا نس خطا ایستلی. هغه خلک چې د طریقت او د تصوف دي، د دې لارو لارویان دي، د هغو په کارو انسانان چې خبر نه خبرې باید ونه کړي او قرباني خبر او معلومات به هغوی بیا خوند هم ورباندې اخیستلی شي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په باره کې راځي او بل روایت کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ورته وکړه: اللهم فقهه فی الدین وعلمه التعویل. رب په دین کې پوهه ورکړه او رب د دین په هر څه خبر کړه. اخر د ډیر علم په خاطر علماء کرامو یا په هغه زمانه کې لقب ورکول شو چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د قرآن ترجمان دی، ترجمان القرآن. په قرآن او په عربي باندې ښه پوهېږي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. عجبه څه لقب یې وګرځي. رب العزت چې موږ ته د ښو نومونه او القاب را نصیب کړي. تېره چهارشنبه به مې هم شاید ویلي، په بل بیان کې ویلي، داسې کار وکړئ عجبه ښه خوند کوي چې یو څوک مشهوره شي په یو ښه کار باندې، په ښه څخه باندې، په ښه ځواني باندې، په ښو اخلاقو باندې، په ښه عبادت باندې، په ښه سلوک باندې. په بد اخلاقۍ به څه جوړه شي، په بېدینۍ به څه جوړه شي. ځوان چې بېدینی، ځوان چې بد اخلاقي، مؤمن چې بد اخلاقي، مؤمن چې بېدینی، هېڅ خوند نه کوي، هېڅ. الله اکبر کبیره. دا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا یوړل. موږ ته به استادانو ویلو د مور او پلار دعا یوسئ، د خپلو علماو استادانو دعا یوسئ، بیا مشوره کېږي، عزت هم الله درکوي، علم هم الله درکوي، هر څه الله رب العزت درکوي، ژوند هم الله رب العزت درسموي. نو دغه مبارک صحابي چې ځوان صحابي و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي ډېر مشهوره سو په علم کې، او علم کې دونه مخته ولاړې چې لوی لوی صحابه کرام، مشران صحابه کرام رضی الله عنهم به راتلل او د دې ځوان صحابي څخه به پوښتنه کول چې د پلانکي آیات، د پلانکي حدیث، د پلانکي خبرې مفهوم او مطلب ته راته بیان کړه. ان تر دې چې دغه مبارک صحابي عبدالله ابن عباس چې ډېر کشر هم و، ډېر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه را نقل کړله. علما لیکي وایي 1660 حدیث را نقل کړله، یعنی 1460 حدیثونه. او هغه حدیثونه چې امام بخاری رحمه الله تعالی او امام مسلم رحمه الله تعالی حدیثونه را نقل کړي. دون لوړ عالم ځینې جوړ صحابي او په صحابه کرامو کې بیا ډېر علم الله رب العزت پسې ورکړي. اخر خبره دې ته ورسېدل، علما لیکي، دې کتاب هم لیکلی ده، وایي ډېرو لوړو صحابه کرامو باره حریان ورته ولاړل چې عجبه علم الله رب العزت ورکړی دی، په هر سر او راز د قرآن کریم دی خبر دی او په هر څه باندې دی پوهېږي. نو باره ګرځېدی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په استادانو پسې چې چیرې به د علم یو نکته وه، چیرې به د علم خبره وه، هلته بتلی. دلته علماو لیکلي دي وایي په مرب عظیم، په داسې یو چا پسې ګرځېدي چې د ده تربیه وکړي او په داسې یو چا پسې ګرځېدي چې دی نور علم ځینې زده کړي. موږ ته به استادانو ویله او کتابو کې هم لیکلي وه چې تاسو ګرځئ په استادانو پسې، ګرځي د علم په طلب پسې، چیرې ستا د علم، چیرې ستا د علم زیاتوب د چا سره په کوم ځای کې دی، هلته پسې ګرځه، ولاړ پسې، کوچ پسې وکړه، رحلت پسې وکړه، سفر پسې وکړه. د بزرګانو اولیاو په باره کې راځي ډېر وختونه به یې د عبادت لپاره خلوتخانه کې تېروله، چې موږ او تاسو وایي چلې کاټولې، یعنې 40 شپې به یې تېرولې، 40 شپې. دا چې 40 ولې دا بله فلسفه ده. تلل به د خپلو استادانو سره. د عطا گنج بخش د پاکستان په لاهور ښار کې
زیارت دی ډېر د لوړې سوي عالم مرشد تیر سوی دی. هلته ډېر علما ورته راغلي دي. 40 ورځې به یې دلې تېرولې، د خانقاو د دې مرشد خدمت به یې کوئ. یو وخت به الله رب العزت یو درجې ته ورسوي. په دې کښنی خدمتو چې ما ورته کوو درجه ده، الله رب العزت مو ځای ته رسي، اما د ډېر مقام تقاضا غوښتنه نشي کولی چې یو وخت د یو چا خدمت لمن به ټینګی، د یو چا به ټینګی، کلونه الله رب العزت ستا په باره کې بیا یو فیصله کوي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما باره په خپلو هغو استادانو پسې ګرځېدی چې د ده تربیه وکړي، دی علم ځینې زده کړي او دا وکړي او دا وکړي او دا وکړي. الله اکبر کبیره. صحابه کرامو د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما و طرف ته مخ راوکړي. لوړ صحابه کرام راغلل. اخر علما لیکي وایي دغه صحابه کرام د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما کور ته راتلل. د ده کور په یو غټه یونیورسيټي، په یو غټه جامعه، په یو غټ پوهنتون باندې بریالی دی. د ثقافت و د فرهنګ، د علم و د تربیې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی د صحیح تشریع مرکز د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما کور وګرځېدی. عجیبه د عبرت او د نصیحت نکتې پکې کې دي. موږ به خپل کورونه د علم سنګرونه جوړو، د تربیې، چې خلک زما او ستا په اولادو او زما او ستا په ژوند باندې دلیل ووایي. هسې نه چې بیا مو سبا د کوټې دروازه څوک راوله نه چکوي، وایي پرېږده نه اخلاق سم وه، نه د میلمه قدر کوئ، نه پلانه کوئ. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په خپل کشر عمر کې، په کشرتوب کې د خپل کور څخه د علم او د عرفان، د رسول علیه الصلاة والسلام د وحی د وضاحت او د قرآن کریم د وضاحت او د تفسیر مرکز د خپل کور څخه جوړ کړي. علما باید کوشش وکړي. شاګردان ته موږ دغسې وایو چې تاسو خپله مدرسه، زموږ جامعه، بله مدرسه د علم او د مذهب صحیح د ترجمانۍ مرکز دین جوړ کړي. کوشش وکړي ځانونه داسې فارغه کړي. بارنو صحابه کرامو د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دغه علم ته چې وکتل، ځینو صحابه کرامو باره یو څه خبرې وکړلې د ده مبارک په باره کې. یو صحابي فرمایي لقد رأيت من ابن عباس مجلسا، ما د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه یو مجلس واورېدی، لو ان جميع قریش افتخرت به لحق لها ان تفتخره. وایي داسې مجلس د علم کوي که ټوله قریش د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په مجلس افتخار وکړي، دی افتخار کولی شي، دوی لپاره ویاړ دی. او بیا وایي دا صحابي مبارک وایي ما نور صحابه ولیدله چې په ډلو را روان ول، یوازې به را روان وه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما کور ته، ان تر دې چې د ده مبارک و کور ته هره لار چې تللې وه د خلکو څخه ډکه سوه. یو صحابي فرمایي وایي ما چې خلک ولیدله د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د کور پر لارو باندې ډلې را روان دي، لارې بندې سولې. بارور له مرته مې ویل چې داسې حال دی، خلک ډېر را روان دي او ستا سره ملاقات کوي، د قرآن کریم تفسیر درڅه غواړي، نور سوالونه لري، چې داسې قصه ده. وایي ده حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما راته وویله چې ضع لي وضوءا، او دا څو برابرې که او دا څو به مور برابرې کړلې او داسې تازه کړي او کښېنستې. بارې راته وویله چې ورووځه، خلک راوغواړه او هغه خلک راوغواړه چې د قرآن په باره کې پوښتنه کوي او د قرآن د حروفو په باره کې پوښتنه کوي، دا خلک راوغواړه. وایي زه وروتم، خلک مې راوغوښتله چې څوک داسې سوال لري. ډېر خلک رالل، دا کور ډک سو، پوښتنه یې شروع کړلې. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما یوه ورته جواب ورکړي. موږ طالبانو ته وایي چې داسې عالمان د ځانه جوړ کړي چې د خلکو خدمت په تاسو پرسي. دا څه کوئ چې بس ډوډۍ خورئ او شپې ورځې تېروئ، سبا چې وروځئ د مقتدي لمونځ ستا په لمانځه باندې فاسد وي. د مقتدي لمونځ قرات چې سم نه وي، وعظ ښه نسئ کولی، په وعظ کې خلک خوږی، په تقریر کې خلک خوږی، لمونځ یې سم نه دی او اقتدا د پسې کېږي نه، پیسې دې پورته نه وي، لنګوټه دې پر مسنونه طریقه برابره نه وي، لباس دې داسې نه وي، خواهشات دې تر نورو ډېر وي، مقتدیانو سره جنګونه کوي، په شاله د مقتدیانو غیبتونه کوي پسې. دا څه کوي؟ داسې یو څوک د ځانه جوړ کړه چې هر مقتدي، هر شاري، هر افغاني، ستا د ولایت هر اوسېدونکی، هر استوګن چې درته ودرېدی، مشکل باید په تا حل شي. دا ورته ویل دي. توصیه مو تاسو هم داسې ده که تاسو په علم کې دا سلسله در څخه تېره سوې ده، دا کار و، دا کاروان در څخه تېر سوی دی، خو په خپلو وظیفو، په خپلو دوکانو، په خپلو کاروبارو کې داسې کسان د ځانه جوړ کړي چې خلک تا ته راسي او په تا مشکل حل کړي.
په خپل محل کې داسې یو څوک د ځانه جوړ کړه چې خلک تا ته مراجعه وکړي چې راځي فلانکی سړی څه دی. الله رب العزت یې موږ ته رانصیب کړي. پوښتنې یې وکړلې، جوابونه یې ورکړله، یو څه زیات وضاحت یې نور هم پسې ورکړي. دا خلک ووتله، باري ورته لار ایله کوي، لار یې ولله کړه، دا خلک ووتله. بیا یې علما ته وویل، یو صحابي مبارک وایي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما بیا راته وویله چې ورووځه، هغه کسان راوغواړه چې د قرآن کریم د تفسیر په باره کې، د قرآن کریم د مفهوم په باره کې پوښتنه کوي. ول بیا زه ورووتمه، ورته مې ویل چې څوک داسې پوښتنه کوي چې د قرآن کریم تفسیر غواړي او د قرآن کریم د آیت مفهوم و مقصد و غرض و مطلوب غواړي. وایي څه خلک رالل، بیا دا کوټه و دا ځای و دا کور ډک سو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه یو پوښتنه کوي، بیا جواب ورکوي. دوی ته یې ښه پرېمانه جوابونه ورکړله او بیا ووتله. بیا ورته ویل چې ولاړ سي لار ایله کړي، نور ته ورسه چې نور بیا څوک پوښتنه کوي د فرائضو د هغه کارونه او هغه حق چې فرضي حق وي، که څوک پوښتنه کوي، که د شعر په باره کې پوښتنه کوي، که د عربي ژبې د علم په باره کې پوښتنه کوي، ورسه ای صحابي ورسه نور هم راوغواړه. حضور ووتلم، بیا مې ورته ویل چې څوک که د عربي علم په باره کې پوښتنه کوي، د شعر و شاعري په باره کې پوښتنه کوي او داسې نور څه، راسئ پوښتنه ځینې وکړئ. وایي خلک رالل، د عربي ژبې پوښتنې ځینې شروع کړلې، جوابونه یې ورکړله، د شعرو پوښتنې ځینې وکړل، جوابونه یې ورکړله، نور فرضي احکام یې ځینې وپوښتل، د هغو جوابونه یې هم ورکړله. کله چې دغه سلسله حضرت عمر بن خطاب الفاروق رضی الله عنه ویني، باره قرار عبدالله بن عباس رضی الله عنهما خپل خلافت، خپل مشرتوب، خپل وزارت، خپل باچي ته راولي، خپل امارت ته راولي. مبارک صحابي دی، ځوان صحابي دی، علم لري، کمال لري، پوهه لري، ارڅه لري، رامخته یې کوي ولراس خپل مشاور ټاکي او د خپل خلافت چارې چې دته پیښیږي، د خلافت په جریان کې چې د کم سوالونه پیدا کیږي، حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ته چې کمې ستونزې پیښیږي، د یو چا څخه باید پوښتنه وکړي. نو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما شامل کی په دې وزارت کې، د مشورتي غونډه کې، په د مشاورت کې، په دې حلقه کې، په دې کمیسیون کې، په دې هیئت کې شامل کړي، د وزیرانو په غونډه کې نږدې کس معرفي کړي. الله اکبر کبیره. نور هم صحابه کرام وو. یو کتاب می کتی د سیرت او تاریخ الته لیکلی ول حضرت عمر رضی الله عنه درجه خلوله و، امیر المؤمنین دی، دوام خلیفہ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، د مؤمنانو د رسول علیه الصلاۃ والسلام وروسته د مؤمنانو دوهم خلیفہ دی. عدالت یا دی پریمانه دی، ارڅه پریمانه دي. زخیم کتابونه د سیرت د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت په باره کې لیکل شوي دي، خو بیا هم دی ټاکي. وای دی چې وټاکي څه مشران صحابه، سپینږیري مبارک نورانی منور صحابه، هغه هم د حضرت عمر رضی الله عنه په مجلس کې به کښېنستله چې کله به ستونزه وه په ټولو به یې په ګډه حلوله. د اوس وخت و ټولو اسلامي امیرانو ته درس هم دا دی، که کشر وي او علم د علم کچه پورته وي، سویه پورته وي، شامل دی کې رای دې ځینې واخلي، عیب نه دی. عین د حضرت عمر رضی الله عنه سنت طریقه او سیرت دی. وایي څه سپینږیرو شیخانو، مشرانو صحابه کرامو، شیخانو صحابه کرامو یو څه خوشکه وکړله چې دا ځوان دی او موږ ټول سپینږیري صحابه یو او سپینږیري یو او ټول معلوماتونه موږ ته ستا، یو څه یې خوشکه وکړله. زه په پښتو الفاظو کې درته وایم، د عربي الفاظ نور دي، خو د دې لپاره چې موږ او تاسو پوه شو. قرار یو څه خوشکه وکړله. حضرت عمر رضی الله عنه ته وویله چې ولې داسې کار کوې، دا ځوان ولې د سپینږیرو صف ته راولې؟ نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویله انه فتى الکهول، د سپینږیرو ځوان دی، ټول به نوګر د سپینږیري نه وي، د سپینږیرو ځوان دی، له لسان سؤول، داسې یو ژبه خدای ورکړې ده چې څوک سوال ځینې وکړي جواب ورکوي، وقلب عقول، او داسې زړه الله رب العزت ورکړی دی چې د عقل څخه ډک دی. دا درې کماله دی لري، ځوان دی او ښه ژبه الله ورکړې ده او عاقل او د پوهې زړه الله ورکړی دی. ځکه نو ستاسو په مشرانو صحابه کرامو په صف کې ما ځای ورکوي او په مشورتي غونډه کې مې ځای ورکوي، په اصلي خاص کمیسیون کې مې دی غړی کوي. دا ما وټاکئ د دې لپاره چې ستونزه راسي، مشکل راسي، باید حل سي. د کمیسیونو، د مشرانو، د جرګې او د پارلمان غړي باید سنجیده خلک وي، پوه خلک وي، فاسد خلک نه وي، عاقل خلک وي، عالم خلک وي، هوښیار خلک وي، مخور خلک وي، ژبور خلک وي.
هر څوک پارلمان کې څه نشي اخیستلی، هر څوک د ولس نمایندګي نشي کولی. د ولس نمایندګي کوله دغه صفات باید پکې کې وي، که څه هم ځوان وي، ښه ژبه ولري او عقل ولري، پوهه ولري. دا یوه خبره بله درته وکړم بالا بنو زو سره رخصت به سره واکړو. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د ځان لپاره خاص استازي ټاکي چې مشوره ځینې واخلي، نو خپل پلار عباس حضرت عباس رضی الله عنه وزوی حضرت عبدالله عنه ته مشوره ورکوي او په اصطلاح وصیت ورته کوي چې ته خو ځې د حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سره په وزارت او په بادشاهي کې کار کوي، خو زما درې خبرې یاد وساته. عجب څه خبرې دي، ولې په ټوله بیان کې دا درې خبرې یاد وساتئ، په ټوله بیان کې نور هم یاد وساتئ، خدا په ځانګړي ډول یاد وساتئ او بیا مو هیرې نسي. ډېر د کار جملې دي، ما غوندې ضعیفو انسانانو ته خو بیخي د کار جملې دي. ما خو ډېر څه ځینې زده کړل، بیا هم ځینې زده کوم، بیا هم پر دا هره خبره باندې فکر کوم، غور یې کوم، په نورو کتابو کې ګورم، نورې قصې ورسره ګورم او نوره مطالعه ورسره کومه. ډېرې د خوند خبرې دي. بارې ورته وویله چې ای بنیه، ای زویه، انی ارى امیر المؤمنین، زه خو دا امیر المؤمنین ته چې ګورم یدعوک و یقربک، غواړي دي او ښه نږدې ملګري در څخه جوړوي، ویستشیرک او مشوران در څخه غواړي، ما اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نورو صحابو تر څنګ دي کښېنئ، مشورې در څخه غواړي. فاحفظ عني 3 خصال، زما څخه 3 خبرې یاد وساته، 3 خبرې درته کوم. اول، لا یجربن علیک کذبة، هیڅ کله پر تا باندې د درواغو تجربه ثابته نشي. په مشاورت کې د حضرت عمر رضی الله عنه سره په نیابت کې د ده سره پر ځای ټاکنه کې چې تی وزیر ټاکل کېږي مشاور، ګوره هیڅ کله پر تا باندې د درواغو تجربه څوک تکرار نه کړي. څه معنا؟ یو عالم خبرې په هره خبره کې سته، دا معنا د هر چا ستونزه چې درته راځي د هغو درواغو ته به خیال کوې چې درواغ ونه وایي، او که تا مشوره ورکول پام چې پر تا باندې درواغ رانهسي. د صداقت مشوره، رښتینه مشوره، د عدالت مشوره به ورکوې، درواغ به نه وي. دومه خبره، ولا تفشین له سرا، ګوره نائب خو به وټاکل سي، وزیر خو به وټاکل سي، او د حضرت عمر رضی الله عنه نږدې کس به وټاکل سي، نږدې نفر به وټاکل سي، خو پام چې د امیر المؤمنین سر ونه پاشي. عجبه خبره ده، د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه سر ونه پاشي، راز ونه پاشي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدان یو صحابي حضرت عمر رضی الله عنه ترالی اچھا ته دا نه ویل، د منافقانو لیست یې ورکړی و نبی علیه الصلاۃ والسلام، د صحابه کرامو صادق انسانانو لیست یې ورکړی و. حضرت عمر رضی الله عنه ترالی او استاد د الله په ذات قسمه، کما ما ته دا نه وای، د عمر نوم خو په منافقانو کې نه. د حضرت عبد الله رضی الله عنه پلار حضرت عباس رضی الله عنه خپل زوی ته وصیت کوي، وای ګوره لا تفشین له سرا، پام چې د امیر المؤمنین سر ونه پاشي، راز ونه پاشي. پر سر نو کم بیان درته وکم، کاش چې دا خبرې مې نه وای کړې، بل وخت مې مستقل بیان پر دې کړی وای. ګوره هغه انډیوال د ځان انډیوال کوه چې ستا سر ساتلی شي، هغه استاد د ځان استاد که چې ستا سر ساتلی شي، هغه شیخ او پیر د ځان پیر او مرشد که چې ستا سر ساتلی شي، او هغه ښځه وغواړه چې ستا سر ساتلی شي، دا خاندان سره شناخت وکړي چې ستا سر ساتلی شي، د هغه چا سره تجارت و معامله وکړي چې ستا سر ساتلی شي، او د هغه چا سره ملګرتیا په سفر کې کوه، او هغه چا سره همسایتوب کوه چې ستا سر ساتلی شي، او د هغه چا سره مه کښېنه چې ستا سر نه ساتلی. چې ما ځینې ولاړ شوې په تا ګرد دنیا خبره کړل، ما ځې ورڅخه ولاړ شولې ټوله عالم یې در باندې وخندوئ. یا د هغه اشنایي سره اشنایي مه کوه، د همسایتوب څه یې بېزاره سه، د انډیوالۍ څه یې بېزاره سه، رفاقت مو ورسره کوه، انډیوال کوه یې مه، نږدې کوه یې مه، او که دې نږدې کوي بیا په خپل سر خبروه مه. الله اکبر کبیره. دا اوس د دوشنبې په ورځ د حاجي اغا صاحب مبارک رحمه الله تعالی د مدرسې جلسه وه. دا خبره مې هلته ونه کړله، خو کاشکې چې مې کړې وای هیره مې سوله چې حاجي اغا صاحب مبارک چې د ده مبارک د مریدانو شمېر رسېږي 2 لکو انسانانو تقریبا، د څونه انسانانو، د زرګونو انسانانو سر ورسره و،
خو د مبارک څخه یو مرید د بل چا په سیر خبر نسو. عجیبه کمال دی. ما چې څه ورته ویل دي زما شان بل چاته نه دی ویلي، هغه چې څه ورته ویل دي د هغه شان ما ته نه دی ویلي. دا ټول یې سره تیرو بیر کول، دا چې کمال نه وي، دا چې علمیت نه وي، دا چې سعادت نه وي، دا چې ولایت نه وي، دا څوک کولی شي؟ کمال د خپل عصر لامثاله انسان و، د خپلې زمانې لامثاله او بېل نمونې انسان و. کېدای شي چې کلونه بعد پیدا شي، د الله په تقدیر نو نه یم خبر، کېدای شي پیدا شي، مګر د اسبابو ته چې ګورو د خپل عقل سره جنګو وجود یې دغسې انسانانو وجود کېدای شي نه او نسی پیدا. لا تفشین له سرا، سر به د امیر المؤمنین نه پاشي. استادان ته موږ وایو په ډېرو مدرسو کې موږ خدمتونه لله الحمد کړي دي چې ګوره خپل سر هغه شاګرد ته ووایه ته ورباندې باوري یې، کارخانه لري، تجارت لري، شاګردان دي، هر شاګرد د خپل دکان په سر مه پوه کوه، هر څوک په خپل سر مه پوه کوه. او زه هغو ځوانانو ته حیران سم کله کله دا تاسې ما وینئ یوه غوښ ته هم ګوته وړم، بل غوښ ته هم ګوته وړم، پز ته هم ګوته وړم. دا زموږ د پښتنو په اصطلاح باندې توبه 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 چې کله کله راسي انډیوالان یې یو انډیوال د خپلې کوروالا په سیر باندې بل بدبخت انډیوال خبرې، او زه خوشبې هم ورته کوم د خدای عاشقه د واده د اولې شپې څخه د کوزې څخه بیا تر اوسه پورې وایي زما په هر شي دغه انډیوال خبر دی. بد کوې لا دې شنه شه، هر انډیوال ته هره خبره کوي، مور نه خبرې، پلار ازرسوان د پلار رحمدي د پلار نه خبرې، چې پر دې زړه کبابې دی او د ده سر چې زړه لولپاو د سر چې به اوښکې تویولې هغه نه خبرې، دا انډیوال یې خبر کړي، دغه انډیوال بیا نور هم په خبرې. الله اکبر کبیره. او دا چې بیا شپه تېره شي ورځ تېره شي چې د کوروالا سیر بل چاته ویل کېږي، دا نو زموږ د پښتنو په اصطلاح کې که زما وس رسېدلی په پڅه مانجه باید حلالېدلی. دا کسان د خپل کور د خپل چاردیواري د خپل حریم راز چاته ویل پکار نه دي، ویل پکار نه دي څه معنی حرام کار دی. حدیث کې راځي چې ښځه به د خپل خاوند خبرې د خپلو همزولانو په مجلس کې نه کوي، او نر به خپلې کوروالا ته د نورو انډیوالانو خبرې نه کوي، هسې نه چې د دغې ښځې ناخ د خپل خاوند څخه مات شي چې سړی په تا کې خو دا صفات نشته، ستا په انډیوال کې ستا کشکې چې هغه زما خاوند وایي. او ښځه به د نورو ښځې خبرې د خپل خاوند مخ ته نه کوي، کېدای شي د خاوند ناټ د ښځې څخه مات شي او بیا دا وایي کشکې چې دا ښځه زما نه وایي پلانکۍ زما وایي. ژوند خرابېږي، ټولنیز ژوند خرابېږي، معاشرت ته صدمه رسېږي او انسانان په تکلیف اخته کېږي، کورنۍ ژوند بربادېږي. ولا تفشین له سرا، ګوره د امیر المؤمنین سر به نه افشا کوي. او بل ولا تغتابن عنده احدا، د امیر المؤمنین په مخ کې به د هیچ غیبت نه کوي، ولې خو هغه امیر دی، هغه مشر دی، که غیبت د یو چا ورته وکړي پر خپل رعایت باندې بدګماني راځي. اوس هم دا خبره موږ کړې ده په ډېرو ځایو کې، اوس یې بیا کوم ګوندې ورسېږي او ډېر خلک عبرت و نصیحت ځینې واخلي. د نورو انسانانو د هرې ډلګۍ مشر و مخته دي افراد د بل چا غیبت نه کوي، د هر وزیر و مخته دي په دا اوسني نظام کې د بل چا غیبت د وزیر و مخته نه کوي، د رئیس الوزراء و مخته دي نه کوي، هیڅ وزیر و مخته دي نه کوي، ځکه چې دا مشران دي که د یو چا غیبت د دوی و مخته وسو فاسد سړی نه شي، ګناهګاره سړی نه شي، هغه څوک چې د الله دین ته تاوان کوي هغه نه شي. یا د عامو خلکو غیبت که د رئیسانو د مشرانو مخته وسي دا خو ولس دی، د هغه انسان پر دې انسانانو باندې بې اعتمادي راځي. ولا تغتابن عنده احدا. الله اکبر. د دغو درو خبرو په باره کې عامر شعبي رحم الله تعالی فرمایي وایي هره خبره په زرو ارزي، په زرو خبرو ارزي. نه کله کله موږ وایو یاره داسې خبر دې وکړې هره خبره په زرو خبرو ارزي. عامر شعبي رحم الله تعالی فرمایي وایي دغه پلار حضرت عباس رضی الله عنه وصیت او په وصیت کې هر خبره چې زوی حضرت عبدالله رضی الله عنه ته کوي هر خبره په زور خبرو ارزي. او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما بیا فرمایي خپل دی فرمایي وای کل واحده خیر من 10,000، هر خبره د پلار جان تر لسو زور خبرو شده. ځوانانو از ما خبره ځوانانو ته ورسوي د پلار هر خبره د انډیوال تر لسو زور خبرو شده.
بله ورځ څوک راغلی و وایي زه به کوزده راکوي خو ما ورته ویل مور او پلار ته چې زه به هم تاسو دا کار مه کوئ زه به په خپله خوښه. عجبه شان دي دا ځینې کسان معنی دا ځینې کسان چې دلته په نامه ولاړي او په اصل کې په باطن کې بې ادبه وي دا ظاهري ادب دا چندانې ادب نه دی. مال مور پلار مال تاسو نو کار مه زه به په خپله خوښه وکړم. د مور او پلار خوښه ما ورته ویله مال چا چې په خپله رضا او په خوښه باندې واده کړی دی په خپل لاس مو بېرته طلاقونه ورلیکلي سره طلاق یې اخیستی دی ولې خو په سر سره خبر یې په راز سره خبر وي چې کله ته د هغه په لاس هغه ستا په لاس خبر سوه معلومه دا ده چې بیا وروسته یې سره یو ځای سي نو خو یو سړی هم د بل ښځو په لاس خبر دی ښځه د نور نارینهو په لاس خبره ده هلته هم خرابېدل دلته هم خرابې طلاق سره واخلي. د مور او پلار خبرې د مور او پلار د واده په باره کې د ځای انتخاب لور دې هم په سر او سترګو مور او پلار مچ کړي زوی دې هم په سر او سترګو مور او پلار مچ کړي. الله دې پر دغو خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب العزت ته هغه ذات چې موږ ته بخښنه کولی سي بخښه راته وکړه ګناهونه را معاف کړه د سر او د راز ساتلو وس را نصیب کړه د چا د غیبت کولو څخه مو وساته. رب العزت هغه کارونه چې تا راته فرمایل دي کومونه دي کړي ته معاف کړه. د افغاني ولس اواز چغه او بغار یې ته واوره د خیر او د عافیت رحمت بارانونه را باندې وکړه د خیر بارانونه را باندې وکړه داسې بارانونه را باندې وکړه چې زموږ لپاره خیر سي زموږ لپاره عافیت سي زموږ لپاره رحمت سي. رب العزت د قهر او د غضب بارانونه مه را باندې کوه. خدای پاک د ځمکې څخه اوبه را باندې راپورته کړه د اسمان څخه یې را باندې راکښته کړه فصلونه باغونه زراعتونه مځکې کښتونه مو را آباد کړه خلک مو په نس را ماړه کړه لوږه او تنده ورکه کړه مریضانو ته مو شفا راکړه ورک انسانان مو را پیدا کړه وفات سوي انسانان مو را وبخښه شیخانو مشایخو اولیاو ته بخشش وکړه مغفرت وکړه او دوی پر قدم باندې موږ ته د قدم ایښولو وس راکړه. رب العزت ته راغلي کسان چې په امید راغلي دي لاسونه یې لپه کړي دي ځوانان دي مشران دي کشران دي سپین ږیري دي رب العزت د ټولو فریاد ته واوره روا حاجتونه یې تور پړه کړه د ضرورتو په باره کې ته اګاه یې ضرورتونه یې تور پړه کړه. چا چې زموږ سره په دې جامعه نعمانیه نقشبندیه اسلامي کې او دې جامع مسجد کې هر ډول مرسته کړي دعا یې کړي په لاس په مالی بدني خدای پاک جنت الفردوس یې ځای کړه. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلق.